او یو بادشاہ هیرودیس داغه نوم او ډېر ظالم بادشاہ دا دې په دغه زمانه کې چې کوم وخت کې دغه بادشاہ دی د دې بادشاہ یو ورویره وه ارور یې مړ او هغه ډېره زیاته خوبصورته وه او هغه د بادشاہ دغه خپل اروندار هم دې بادشاہ په نکاح غشتې وه نو دغه جینۍ عمر یې روه او مې لور کې د پرکټۍ کېدله د دې ښځې دا خوښه وه د دې ماشوم یې د دې مور چې زما دا لور هم د دې بادشاہ په نکاح کې راشي نو دلې دې بادشاہ ته وویل چې ګوره زه ستا په نکاح کې یم ستا ښځه ستا د لور د مرګ نه پس او زما دا ماشومه لور ده دا هم پیغله شوه نو زما دا زړه دی چې دې سره هم ته نکاح وکړې او دا جینۍ ډېره زیاته خوبصورته وه بادشاہ وی چې زه د علماو نه تپوس کوم یحیی علیه السلام دغه زمانه کې نوجوان او پیغمبر هم و د الله والا په ماشوموالي په هلکانه پیغمبري ورکړې وه نورو پیغمبرانو ته خو 40 کاله پس پیغمبري میلاو شوې ده او ده ته 40 کالو نه مخکې پیغمبري میلاو شو اروندار دې په نکاح غشتې ده نو ستا د ښځې لور کېږي نو دې سره نکاح کول منه دي نو د بادشاه غوسه خو راله یحیی علیه السلام باندې خو چونکې هغه پیغمبر و نو که بادشاه ښکاره مخالفت کو نو بیا به خلکو هم وایي چې یاره دې خو ګناه کوي غږ یې ونه زکریا علیه السلام نه تپوس وکړه سپین ږیری وی زما دا زوی خو زما نه پس پیغمبر دی چې ده څه فیصله کړه ټیکې کړې بادشاه ر دې ګناه اراده وکړه خو ویرېده چې هسې نه که زه دا ګناه وکړم او دا یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام را باندې د کافر حکم وکړي ټول خلک به مې مخالف شي نو ړی و خو ځان یې غلی د دې جینۍ مور چې د بادشاه دا کومه ښځه ده دې یو چل جوړ کړ دا خپله لور یې ډېره ډولی کړه لکه یو انسان چې واده کېږي او ناوي شي او شرابو بوتل یې وله په لاس کې ورکړ وی ورشه بادشاه ناست دی دا شراب پې وڅښه او که کله یې د نه د ګناه مطالبه وکړه نو دا ورته ووایه چې هله به زه تا سره دا ګناه کوم چې ته دا یحیی او دا زکریا مړه کړې مطلب یې دا و چې دا د مخې نه خواشي نو د منقصه به سمه دا په ډېر ډول او سینګار کې لکه د ځان نه ناوې جوړه کړله او ورله ورتلو سره بادشاه چې ورته وکتل ځان یې ډولې کړی دی ولا شرابو ګیلاس ورکړ شراب یې وڅښل چې ویې څښل بادشاه ته د ګناه مطالبه وکړه دی ورته ویې چې نه په قلار کې بس دی زه به تا سره هله دا ګناه کوم چې تر څو تا دا یحیی او زکریا دا پلار او دا زوی نه یې مړه کړي چې دا دې نه یې مړه کړي نو بس ما ته به رانږدې کېږي نه خو په نشه کې و د شرابو او شراب خو لا خبیث شی دی په سړي کې د ګناه دا دغه نور هم پیدا کړي نو فورا یې جلاد راوغوښت شا به منډه که فورا د یحیی سر هم دلته راوړه ماته چې سر یې دلته حاضر او زکریا هم مړ کړي فورا شا به منډه جلاد لا دی بیت المقدس کې ناست دی حضرت یحیی علیه السلام چې پې ورننوت جلاد او خلک هم وځه بادشاه حکم دی دغه یهودیان چې کوم دا د یهودیانو دا نږدې پادریانو د هغې خو لاړه کې دا یره وه چې دا خلک به د یحیی علیه السلام ملګري شي خو چې زور راغی ټولو وي او دا یحیی غلطه خبره کړې ده دا خو جیز دی او دی غلطه خبره کوي بس یحیی علیه السلام یې رونیوه او چې څنګه یې رونیوه العلو یې هغې جلال هغه نور خلک خو پوه شو هغه عالمان هغې وی که دا د حلال کو دا خاوره وینې په دا ځمکه توی شوه هسې نه دا ځمکه تباه نه شي ځکه پیغمبر د بیت المقدس جومات کې رانیوله ولالور وی لږ صبر وکړي وی داسې کار به کوو دی به په یو خانک کې حلالو وینه به یې مونږ دریاب کې غورځو وی ډېره ښه ده یحیی علیه السلام یې رونیو ماشوم خشته خوبصورت انسانو دی وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین الله وی سرداری صفتونه پکې او پاک دامنو او پیغمبرو او ډیر زیات نیک و دا رب العالمین په قرآن کې گواهی ورکوي راوینې و په کاسه کې حلال دا یهودیان دومره ظالمان قسم په خدای حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه فرمایي د نبی علیه السلام نه حدیث نقل کوي وی یو ورځ د سار نه تر د غرمې پورې دې یهودیانو دې بني اسرائیلو 143 پیغمبران وجلي دي اخو به د هر قوم خپل پیغمبر وکړ یو کلی کې به پیغمبر و بل کلی کې پیغمبر و بل کلی کې پیغمبر بل کلی کې پیغمبر دومره ظالمان دا ډېر بدبخته ظالمان په هر زمانه کې دا یهودیان تیر شوي دي بني اسرائیل دا ګوره دې یهودو مړ یحیی علیه السلام ذبح یې
نو چې ذبح یې که نو هغه وینه یې خانک کې وړله او د دریاب په خوا کې وغورځوله هغې خوټکار شروع کړه داسې خوټ کېدله لکه اور چې جوشېږي او سر یې یوړه نیغې بادشاه ته هیرودیس ته مخکې کېښود وی دا د یحیی علیه السلام سر پروردګار څه چلو او په زکریا علیه السلام پسې منډه کړه زکریا علیه السلام خو غریب سپینګیری و خو تللی هم نه شو په لاره هتې مخکې ودي ورپسې یو اونه په لاره باندې ولاړه وه ډډه اونه هغه اونې ورته زکریا علیه السلام چې ورنږدې شوې ای اونې چې د الله پیغمبر او دې ظالمانو زما بچی لال که او ما پسې را روان دي ما له پناهي راکړه نو هغه اونه ورته په منځ اوشلې ده نیمه شوه دې پکې ورننوت او اونه واپس یو ځای شو د بادشاه دغه پولیس والا او دا خلک چې رالل هلکه دلته خو زکریا هم دې پورې خو راغی چې څه شو یو خوا منډې وي بل خوا منډې وي بل خوا منډې وي څوک وایي داسې لاړ څوک وایي داسې لاړ تپوس کوي مونږ خو نه دي لیدلی شیطان د انسان په شکل کې ولره وی خو په دې اونه کې وی اونې ته سینګ ننوت اونه کې به سینګ گئی وی دې راته نښه ښیم وی څه نښې ښې نو دی چې په دې اونه کې ننوت نو د لمن یو پلو یې بار پاتې شوی وی دی د لمن پلو دا ګوره د اونې نه بار پاتې دا د اونې کرښه چې دا شلېدلې پکې منځ ته ورننوتې غټ جادوګر دی وی اوس به ورسره څه کوو بادشاه وی پرېږدی به یې نه راوی باسه اونې نه سیب سنګ راو باسو وی داسې وکړې دا سر د اونې نه کټ کې او د پاسه پیره کېدی بس په دې اونه کې یې اره کې علما لیکي اره یې په سر کېښودل چې اونې اره کوله د دې سر له هغه دغه راورسېده هغه د ارې هغه غاښي نو پروردګار ته یې اواز وکړو یا الله زما حفاظت وکړي نو ګوره په پیغمبرانو باندې ازمایښونه ګوره ډېر زیات دي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل نبی علیہ السلام فرمائی وی زیات آزمائش او زیات تکالیف په دنیا کې به پیغمبرانو بیا چې هغوی پسې څومره نږدې او څومره نږدې په هغې به دا تکلیفونه به راځي وی الله ما بچ کا رب العالمین ورته د هغه دی نه اعلان وکړه وی تا وختي ما ته ولې اواز نه کوه تا د اونې نه پنۍ وغوښته ته خو پیغمبر وې پکار دا و چې وختي دې ما ته ویلې وې چې یا الله ما بچ کا ما به دله انتظام کړو د اونې نه دې پنۍ وغوښته او ته پیشه ونه دې پیش کش به هم نه کې کش د سر نه تر خپې پورې دې اره شو په هغه ونه کې او مفسرین لیکي چې د خولې نه واه لفظ هم نه دی وښکې څنګه چې وینه بیګې وایي کوي که نه کوي د الله دومره تابعدار چې الله نور خفه نه شي واه یې هم نه دی چې سر یې یوړه هلته بادشاه له وی صاحب هغه بل خو مرکه و داره د سر پروردګار په دوی خو ازمایش راغی هغې ته خو شهادتونه پلار او زوی ته ورسېدل لیکن هغه بادشاه سره د هغه ښځې او سره د هغه لور الله ځمکه وشدول او ټول محل هر څه په ځمکه کې وردن نه شو ټول مردار شو بادشاه خو لاړ نو د قوم چې بادشاه لاړ شي قوم خو تتر بهتري نو د بل ځای نه یو مسلمان بادشاه و هغه ته پته ولګېده چې یحیی علیه السلام سره خو یې دا لوبه وکړه او زکریا علیه السلام سره راغی د بیت المقدس په دې خلکو حمله وکړه چې حمله پې وکړه حمله نو په یو ورځ یې پکې 80,000 یهودیان مردار کړل 80,000 او چې 80,000 یهودیان یې مردار کړل نو علما لیکي چې د یحیی علیه السلام د سر هغه وینه چې د وجود نه کمه توی شوې وه هغې هغه جوش لږ په قلاره